3 میاشتې 4 میاشتې دغه به ستا ژوند دي که تا چېرې ټرانسپلانټ ونه کړو. کور والا مې ویل زه کلیجي ورکوم ما یې ورکړې جي به ولې نه ورسره نیمه او بالکل ورسره نیمه کلیجي ورسره نیمه او زما په مزدوري کار نه کېږي زه به ژوله رزق راوړم که دلې دوايانې وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو امید در به چې ستاسو روژې به ډېرې ښه رواني. دا داسې میاشته شوې وه چې بس په دې کې موقع ډېري چې سړی رب ته نور هم نږدې شي او د رب کائنات په دې کائنات کې دا انسان ډېر زیات خوښ دی. دا اجاز هم په یو درد کې مبتلا دی او دوی ورسره کړېږي. دا یې بیګم ده او دا یې خورکۍ ده. اینه ختمه صاحب سړی مزدورکاره دی. شب قدر مټه مغل خیل سره تعلق ساتي. پخوا چترنګ سازو د رنځ چې و نو صاحب درس نه ووته. دا خورکۍ سروزګار او څه منډه ترړه کوي نو ځه دا رزق معاملې پکې روانې. اجازه څنګه یې؟ شکر الحمدلله جی. څه پوزیشن دی؟ یاره جی بس اوسه پورې شکر الحمدلله ښه الله تعالی وخت تېرو. بس کله نه چې بیمار شو دا 2-3 کالو شو نو بس هر څه نه پکې ووتو. خپل کور مې و هغه هم خرڅ کوم دې بیمارۍ دپاره چې یاره ښه شو. نو اوس هم بلکل چې د نو هغه کاروبار هم بند شو نو لکه الله تعالی داسې وخت پر چا نه راولي خو بس انسان دی هر څنګه حالات راشي دې ولې ختمه شوه څه چلو؟ بس جی دا کار روزګار داسې زمونږ کار و چې هغې کې په وجه باندې چې دی نو لکه کیمیکل پکې راشي بعض اوقات نو بس هغې په وجه باندې چې دی نو ما ته تور جړی ولګېدو. تور جړي نه پس بیا ما ته چې دی نو جګر اوس د جګر ټرانسپلانټ په کار دی. ډاکټر وایي چې یاره 5 میاشتې یا 3 میاشتې 4 میاشتې دغه به ستا ژوند دي که تا چېرې ټرانسپلانټ ونه کړو. نو دا مې خور ده نو خور مې وایي چې یاره زه دله در کومه جګر خو اوس دونه وسایل نشته چې د هغې هغه ټسټونه ډېر ګران دي د هغې هغه وروسته دوایانې ډېرې ګرانې دي او د یو کس ټسټونه نه دي دا 2 کسانو ټسټونه دي. جی میچنګ به ګورو. ستا نه کشره ده؟ دا زما نه کشره دی. څنګه خورې؟ ټیک ہے صحیح جی. لالا چې بیمار یې وکړېږي نو خور خو به هم ورسره خفه کېږي. هم واړه بچی دي ورندار مې د بچی دي پرور مړه خفه کېږي نو بس نشو ته منې کولی نه راکړي چې بس ولې نه ورسره نیمه او بالکل ورسره نیمه کلیجي ورسره نیمه او بس رور مې دی اړه مې پې خفه کېږي بچی دي ښځی ده بس وس هم نه کېږي چې څه امداد ورسره وکړو بس دغه به ورسره وکړو چې کلیجي ستاسو مالي حالت څنګه دی؟ بس موږ هم دغه مزدوري کوو. دا کړی ما راته ښکاري تم دا جی دغه کوو. دا په دې خویندو باندې دا رونه ډېر ګراني خو په دې رونو دا خویندې ګرانې وي که نه؟ ډېر زیات ګران دي. بس چې موږ د سره خبرې کوو دې بیمارې بس موږ جاړو بس الله نه دغه سوال کوو چې الله زموږ د هرور دی خپلو بچو ته خپلې ښځې ته دی الله روغ کړي. جی امین ثم امین. ښه ستا برقې ته مې کتل مې بلا پیوندونه دي پکې. بس څه به وایو دا پیوندونه خو به اوس پړم لګېدلي الله دې دا سړی روغ کړي نو بس دغه الله به خیر کړي. خپله خبره کېده راته څو بس موږ سره مدد وکړې د الله د رضا لپاره چې زما د خاوند وړو بچو ته مې روغ شي. بس دغه مدد غواړم زما په مزدوري کار نه کېږي زه به ژوله رزق راوړم که دلې دوايانې وکړم بیلونه نشم ورکولی بس شاړ کېږي رامان دی بس
ته دې مدد وکړي تاسو موږ سره مدد وکړي تاسو خو دا شب قدر هم پرېښی دی نو په پردي ښار کې خو به کړو زیات دي بس ګرانه ده الله ته اسانه ده موږ نشو کولی زما بچي هم واړه دي غېږ کې مې ورکوټې زوی دا به کله غټېږي چې دی به ماله سره وړي یو زوی مې دی هغه چاړه دی په غوږونو سم نه اوري ډسیبل دی لکه دله خو دا خور خپل نه ورکوي که نه خوري ورکوي وله هغې خو به د غاړه ږدلې ده هغه وایي چې زما د ورور خپلو بچو ته روغ شي الله دې روغه سټه دې علم بیا ورکړي خدای دې دواړه کامیابه کړي موږ سره مدد وکړي چې موږ دا قرضدار هم وکړو قرضونه خو را باندې شته ولې نشته دی او دې ګرځي را ګرځي دله چې دا کم ټیم ورکړی دا څو میاشتې ډاکټر دله ټیم ورکړی دی دله بس ټول شپږ میاشتې ټیم یې ورکړی دی هغې کې څو نه ووتې وته په هغې کې اوس یو میاشت ووته او وایي چې دله اوس تاسو تیاری شروع کړئ نو موږ سره دونه پیسې نشته موږ پې د ځان له ګولۍ راوړو کو زما ته م د ده د ټینشن نه ما ته شوګر ولګېدو تریخې مې خراب شو اوس زه د ده اپریشن وکړم کو زه خپل وکړم زه یو دوه کیریان یم دا بچي به مې څه کوي چې زما اپریشن وکړم او دا مو کې په څه باندې کې محتاجي مو بېوسي دی رب کائنات پچا نه راولي زه اکثر خلکو ته یم چې دنیا او دا کلی ښار ښه ډک دی خو ته پکې یوازې هسې میله د انسانانو ده که نه په زرګو خلک به په دې کلي کې یا د دې په علاقه کې خو دې پکې یوازې دي ریاست کمزوری صاحبانو ریاست صرف ځان له غم کوي دا نه ګوري چې یاره د صحت داسې اسباب پیدا کړي چې د خلکو خودداري بچ پاتې شي او چې د دې اپریشن وکړي او هغه مو کړي او بیا به یې کوي پسه دا هم رنځوره هغه هم رنځوره ستا د موبایل نمبر چې ده نه موږ سره اجازه به یې لږ کېده 0300-724-1230 په دې باندې جیس کیش هم دی او ایزی پیس هم ده دا یو نمبر دی دا یو نمبر دی اجازه به یې دا نمبر دی بیا وایه 0300-724-1230 تپوس د نه کوم چې ضرور نه خبر شوې نو تا اراده وکړه نو دا ګرانه خاوند ته سوي نه چې یاره دا به ته نه کې خاوند خو به وایي زما خپله یو لور د خدمت مې د خاوند هم نشته دی څوک داسې چې وکړي والا خو بس غاړه مې ورته کېښوه چې خپلو بچو ته روغ شي بس الله به ته په خپله بچي دي خپله مې یوه لور ده صرف یو لور مې دا فیصله چې ته وکړه نو خاوند ته ویې نه چې دا ته ولې داسې کې نه وایي راته خو یم ورور نه جګر نه شم منې کولی هغه م واړه بچي دي ته راشه که نه خاوند ته یې لږ اواز وکړه لږ راشه دا ګوره ډېر ګران کار دا خو اوس د پردي کور ده او د دې په دې فیصله کې به د دې سړي غټ اختیاري کلیوالې څنګه صحت خرې ټیک ټاک یې کېنه زه به دې کورسۍ کېنه زار شم دنه ما دا اوس وایي چې زه د خپل رور له کلیجي ورکوم که نه نو تا ورته څه ووایي ستا هم پکې رضا ده که نه بس زما پکې رضا ده جی ما ورته ووایي چې ورکړه وله کلیجي جی اړلی ستلل راتلل چې دا خو ډېر ګران کار ډېر ګران کار دی جی خو بس څوک اوس د هغه مجبوري ده واړه بچي یې دي او زندګي یې ده نو بس ما یې کور والا مې وایي زه کلیجي ورکوم ما یې ورکړې جی غټ ډه دې وکړه ها جی بس خپل څه روزګار کې جی بس زه هم دیاړي مزدوري کوم دې کلي کې جی سر او بیبي چې دی نو دغه راکړې کار کوي او جی یعنې دا هم ستا ملاتړي کوي او جی بالکل غټه خبره ده که نه خدای دې نه کي خدای دې نه کي چې که دا بیماره شروع غورځېده نو دا خو د سهاره ده یو لور د کاکې ده خو بهرحال زه دا یو خبره کوم چې فیصلې خو جي په اسمانونه دي په دنیا کې صرف نیتونه چلیږي دا نور څیزونه چې دا هسې ابس دي دا به دړه د خوشحالو نور بس د ټوکو ټقالو څیزونه دي اصل شی هغه نیت دی چې هغه تا خیرازه ساتي نو بټه فیصله خو خورکې کړې ده او رب دې وکړي چې د اجازه سروغ شي امین دې کله کله دلته راځي نو خور ورته خفه کېږي چکر لګي که دا بیګم دلته دا بیګم جی دې نشي خپله راتلی دې تکلیف یې وته بس خور هلته لاړه راشي نو بیا خو به ډېره خفئ ډېره زیاته خفه جی خورکې ستا واړه ځاګه څومره دي ټوټل جی زما څلور بچي دي دوه مې لوریانې دوه هلکان دي او لور مې د 14 کالو ده او زوی مې د 10 کالو دی او هغه هم ګونګا دی خبرې نشي کولی د چاړهګانو سکول کې مچولې دی بس هغې ته ځي راځي
او نور نه دی په هېڅ کې هم نه دی. تاسو خو د ده لپاره کور خرڅ کو، اوس د خرڅ شته نور که نه؟ نه چې بس کور کې څه دي دغه لوښي موښي دي، نور خو راکره څه نشته دی. پردیس کې څوک داسې شیزونه ساتلی شي. هلته چې کوم مالت کې اوسي سره پښتانه دي که د نورو ژبو خلک دي؟ نه ټول پنجابیان دي. نو ته نه خبر دي؟ او جی خبر دي، څوک د چا پروا څه ساتي. زه اجازه دا یو سنت دی چې ادا شو که نه چې بسم الله موږ کړو راډو ستا غږ هم کېښوده ښه ستا دا نمبر به چلېږي خلک به سره رابطه کوي. صاحب دلته کې ګورې د شاباشي دغه سړی هم دی چې بیګم ته وې ما ته منظوره ده، او بیا شاباشي د خوراکۍ ته هم دی چې په خپله ما ته ګوډه ده، غریبي ده او په خپل بدن کټ لګوي، خپله ساه نیموي خو چې رورې ساه واخلي. دا رشتې ډېر ښکلي او ډېر زړه راښکونکي دي. او دا خو یو دردېدلې ښځه را خاوند ته چې ګوري نو دا ځان له مریضه واخله. رب دیو کې چې تاسو سره په دغه روژه کې امداد وکړئ صاحبه، که تاسو وایئ چې دا د موږ راشنې تقسیموو ورکوو، د هغه ټولو راشنې پیسې اجاز سره نیمې کوئ، نو که هغه پیسې راغلې کم از کم دا ټسټونه به وکړي، نه خوا ورکوي خو د ټسټونو هم څه پیسې لګي، ضرور ورسره ودرېږئ. او جي صاحب ته ښې ټیک ټاک یې، زه الله دې تام ښه لري. او د کلي کچه کورونه دي صاحبه، خو غمونه ډېر پاخه دي.